سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سروري یم او غواړم تاسو ته ډېر یو په زړه پورې خوندور اپلیکیشن در وښیم چې په ټول وخت کې به م ګوشي موبایل ورک نه شي. که ورک هم شي نو بیرته به یې په ډېر اسانۍ تاسو څنګه کولی شئ پیدا کولی شئ. نو راځو دوستانو اپلیکیشن تاسو ته ښیم. مخکې تر دې چې اپلیکیشن ته ورسو، که زموږ چینل هم سبسکرایب کړی یا مشترک کړی نه وي، لطفا هغه سره علامه ښکارېږي په هغو باندې اوکې وکړئ تر څو مشترک سي او نورې راتلونکي کې ویډیوګان تر تاسې زر در ورسیږي. نو رابسو اپلیکیشن خلاصوم. نو دوستانو دا اپلیکیشن دا به ورسئ له پلی سټور نه به ډاونلوډ کړئ. په دې رقم باندې به راسئ پلی سټور ته، دلته به سرچ ته راسئ. نو دلته ما مخکې ورلیکلی ده، دلته بیا هم هماغه راته راوړئ. تاسو به په دې رقم باندې ولیکئ. نو ګورو به اولنی اپلیکیشن ده چې موږ ته یې راجګ کړه. دا اپلیکیشن تاسې ډاونلوډ کړئ، نصب به یې کړئ. کله چې نصب شه رابسئ، دلته به یې خلاص کړئ. نو دا ځینې برخې چې دي دا عمومي برخې د موږ لپاره فری ده، او دغه ویژه چې کوم لیکلی ده، ویژه برخه یې چې ده دغه د په هغو وخت کې درته فعالي ستاسې پیسې ورته واچوئ. دا پیسو باندې ده. مثلا څه شی کې تشخیصي تغییرات سیم کارت، چې کله سیم کارت دی وربدل کړي د هغو شماره او نه پوهېږم هر څه تاسو ته ایمیل ته لیږي. نو ایمیل تاسو کولی شئ اتوماتیک په بله موبایل کې هم خلاص کړئ ویې ګورئ، او کمپیوټر کې هم خلاص کړئ او ویې ګورئ. نو ایمیل ځکه تاسو په یاد باندې دا ایمیل هر ځای خلاصېدای شي، او ایمیل فلزمی شود در زمان که روشن شود. نو هر وخت تاسې ګوشي چلاندوي دی تاسو ته به ایمیل لیږل کېږي، خبر به درکول کېږي چې تاسې ګوشي اوس چلانده شوه. او بل چې ده گرفتن چند عکس، یعنی مختلف عکسونه به اتومات د تاسې ګوشي اخلي بدون له دې نه چې دی متوجه سي، او د تاسې ایمیل ته به یې لیږي اتومات. تاسې ایمیل ته به یې لیږي، تاسې هر ځای کولی شئ په بل موبایل کې فعال کړئ، په بل موبایل کې فعال کړئ او هغه عکسونه وګورئ چې تاسې ګوشي چا وړی ده، چا غلا کړې ده. او بل شی ده ضبط کلیپ صوتي، مثلا غږ به یې هم ثبتوي، څومره غږ ده چې 20 ثانیې غږ ده هغه به هم ثبتوي. نو هغه به هم تاسې ایمیل ته لیږي، تاسې به پوهېږئ چې دی چیرې د چا سره غږېږي او څه رقم چل ده. دا خو ویژه برخې دي چې دا په پیسو باندې موږ تاسې اخیستی شو. او دا کومې برخې چې موږ ته خلاصې دي هغه راځو دې خوا ته عمومي برخو ده. ایمیل چیرې ورکوو؟ راځو دې برخې ته، په دغو ځای کې خپل ایمیل ورکوو. دا اوس ما خپل ایمیل ورکړی ده. نو رمز هېڅ هم نه غواړي، تاسې کوم ایمیل چې ده هغه به په صحیح رقم باندې په دغو ځای کې ولیکئ، تایید به یې کړئ. نو وروسته له هغو چې کله دی رمز د تاسې د موبایل رمز خلاصوي، یا خامخا یو لاس ورباندې وهي چې تاسې موبایل رمز خلاص کړي، نو اتومات موبایل عکس ورنه اخلي، او هغه عکسونه اتومات د تاسې ایمیل ته ځي، چې زه اوس درښیم چې په څه رقم باندې ځي. نو دوستانو ډېره خوندور او ښه اپلیکیشن ده. نو تاسو موبایل به په اسانۍ سره بالکل نه ورکېږي. که ورک هم سي د یو نفر عکسونه به تاسو ته درځي چې دا فلانکي نفر د تاسې موبایل غلا کړی ده، وړی ده. او که $50 فکر کوم چې هزینه به ولري، که ورته پرداخت کړئ، لاسرسی ورته ولرئ، نو هغه غږ به هم تاسو ته ثبتېږي، درځي به موبایل ګل وي بیرته چالان کړي، د هغو به هم درځي. نو په دې رقم باندې اوس راځم دا تست کړم څنګه کار کوي. زه ورځم یو وارې مې خپل ایمیل خلاصوم. ګوره دا د خپل ایمیل مې خلاص کړه. چې اوس په دې برخه کې دا مخکې ما ته راغلی اوس دا یو وارې یو مخ څنګه کوم ډیلیټ کوم. اوس کوم نوی ایمیل زه دلته نه لرم، ریفریش مې هم کړه نه یې لرم. صحیح ده. بیرته له دې ځایه وځم، د موبایل صفحه مې یو وارې بندوم. نو موبایل هم چې کله څوک پټ کړي خامخا به صفحه به بنده وي. صحیح ده. نو دوستانو صفحه به بنده وي. ښه، نو دلته ستاسو د کامره کې هم دا ځای ښکاروم، که چېرته هلته په صوت کې نه وي راغلی. نو ګوره کله چې دا ځای پکې راغی،
دلته زه اوس رمز غلط وایم 1 2 3 4 دا غلط شو صحیح ده. نو زه غواړم یو ور بیا هم چې ما عکس کې راسي 1 2 3 4 رمز مې بیا غلط ووایه دې رقم باندې صحیح ده. نو هر څوک چې تاسې ګوشي واخلي یا یې څنګه کې پټه کې یا یې واخلي پیدا یې کې نو خامخا به دی یو راځي دلته او رمز به څنګه کوي پکې وایي. نو رمز یې پکې ووایل اتومات به څنګه کې عکس به اخیستل کېږي او تاسو ته به لیږل کېږي. نو یو رقم مخکې موږ اپلیکیشن درلوده یو رقم اپلیکیشنونه درلوده چې په هغو کې داسې و چې چا به قلف خلاصوله د موبایل نو عکس به یې اخیسته په داخل د موبایل کې به ذخیره کېده تاسو ته پاتې کېده. ولې داسې ده دا ایمیل ته لیږي یعنی بلې لارې ته یې لیږي لرې لیږي درته تر څو موبایل بیخي تاسې سره نه وي او تاسې وکولی سئ دا نفر وپېژنئ چې څوک دا د موبایل چا اخیستی ده او د چا سره ده. حتی ایمیل ته موقعیت چې د ډي جي پی ایس لخوا نه هغه هم تاسو ته ارسالیږي چې دی په کوم موقعیت کې ده اوس په کوم ځای کې ده داسې دا ما موبایل ورسره ده دا ټول څنګه کېږي اخیستل کېږي. نو اوس به راسو دوستانو ایمیل به خلاص کړو بخښنې سره اوس راځم ایمیل خلاصوم. مخکې مې ور وکړو چې موږ په ایمیل کې کوم نوی ایمیل نه و. اوس ګورو چې دغه ایمیلونه څه شي دي نوي راغلی دي 2 فوټو هم ورسره معلومیږي. نو دا زه خلاصوم دا مې کله خلاص که عکس مې په یو رقم باندې راغلی ده. نو ګوره دغه عکس یو ما ته اخیستی ده په وخت د رمز د ویلو کې چې رمز ما کوم غلط پکې ووایي دا یو عکس ده او بل دغه ده ځکه چې ما د موبایل صفحه دا رقم تاسو ته تاو کړې وله او دغه عکس یې هم له پورته دیوال نه اخیستی ده. ښه بل مې هم د تاویدا په حالت کې دا په دې رقم باندې اخیستی ده. نو که دلته ورته متوجه سو دوستانو په دې ځای کې ښیي سی ویو مپ یعنی موږ ته څه ښکاره که هغه لوکیشن ادرس ځای ښکاره که دلته یې مکمل ادرس لیکلی چې په 12 متري شاوخوا د دغو ادرس کې دی ده دا کوم لوکیشن سره لیږلی ده په دې کې شاوخوا 12 متري کې دا نفر څه کوي اوسي. که زه دغه اوس ورباندې ووایم نو موقعیت به څنګه کې ګورو موقعیت به اوس ماته پیدا کوي دا کوم سره علامه یې چې ورباندې وویله همدا موقعیت څه د دې نفر که زه نږدې کړم نو حتی هغه کور چې کوم ده کوم کور کې کوم ځای کې دی وي هماغه به موږ ته څنګه کې ښکاره کړي. دا خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې دوستانو د موږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او ډسکریپشن ته ورسئ هلته موږ نور ویډیوګانو لینکونه هم تاسو لپاره اچولي دي له هغو نه ګټه واخلئ ویې ګورئ. نو په څښتن تعالی مو سپارم د خدای